د کیڼ اړخ د ساعت د وخت څخه څومره وخت تیر شوی دی د ښی اړخ په ساعت کې تیر شوی وخت تر 12 ساعتونو کم دی. دلته موږ ته 2 دانې ساعتونه راکړل شوي دي. غواړو معلوم کړو چې د کیڼ اړخ د ساعت د وخت څخه به څومره وخت تیر شوی وي د ښی اړخ په ساعت کې. دلته دوی موږ ته ویلي دي چې تیر شوی وخت تر 12 ساعتونو کم دی. یعنې د دې دواړو ساعتونو وختونه په یوه ورځ یا یوه شپه کې دي. یعنې داسې نه دی چې د دې ساعت وخت په یوې ورځې کې وي او د دې ساعت وخت په بلې ورځې کې وي. نو د دې تیر شوي وخت د پیدا کولو لپاره به لومړی د دې هر یوه ساعت وخت په جلا جلا توګه پیدا کړو او بیا به وروسته د دوی ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. راځئ لومړی د کیڼ اړخ د ساعت وخت پیدا کړو. دلته د کیڼ اړخ په ساعت کې د بجو سترمو دا لنډه ستنده د 6 او 7 ترمنځ ده. د 6 نه تیره ده خو لا هم 7 ته نه ده رسېدلې، یعنې 6 بجې دي. 6 بجې دي او یو څو دقیقې به ورنه تېرې وي. د دقیقو شمېر به پیدا کړو. دا د دقیقو ستنده تر دې ځایه پورې رارسېدلې ده. دقیقې د دې ځای نه پیلېږي. 1 دقیقه، 2 دقیقې، 3 دقیقې، 4 دقیقې، 5 دقیقې تر دې ځایه. موږ مخکې ویلي وه چې د دې هرو دوو غټو عددونو ترمنځ واټن یا دا وخت 5 دقیقې دی. تر دې ځایه 5 دقیقې، تر دې ځایه 10 دقیقې، تر دې ځایه 15 دقیقې، تر دې ځایه 20 دقیقې، تر دې ځایه 25 دقیقې، تر دې ځایه 10 دقیقې، تر دې ځایه 15 دقیقې، تر دې ځایه 40 دقیقې. 40 دقیقې، 41 دقیقې، 42 دقیقې، 43 دقیقې. دقیقې مو 43 دي. 6 بجې او 43 دقیقې. د ښی اړخ د ساعت وخت به پیدا کړو. د ښی اړخ په ساعت کې مو د بجو ستن دا لنډه ستن د 9 او 10 ترمنځ ده. د 9 او 10 ترمنځ ده. نو تر ډېره نږدې ده خو لا هم لسو ته نه ده رسېدلې. که مو د بجو ستن دلته وای نو د بجو ستن به بیا لسو ته ډېره نږدې وای، خو لا به هم لسو ته نه وای رسېدلې. نو اوس د بجو ستن د 9 نه تېره ده خو لا هم لسو ته نه ده رسېدلې. نو بجې مو 9 بجې دي. 9 بجې دي او یو څو دقیقې به ورنه تېرې وي. دا اوږده ستن د دقیقو ستن ده. تر دې ځایه پورې رارسېدلې ده. دقیقې به د دې ځای نه پیل کړو. تر دې ځایه 15 دقیقې، تر دې ځایه 10 دقیقې، 1 دقیقه بله هم چې 11 دقیقې کېږي. یعنې دقیقې مو 11 دي. 9 بجې دي، 11 دقیقې دي. نو اوس د دې دوو وختونو د توپیر د معلومولو لپاره به یو د عددونو محور رسم کړو په دې ډول باندې، او شمېر به ورباندې د 6 نه پیل کړو. 6 بجې دي، 7 بجې دي، 8 بجې دي، 9 بجې دي او 10 بجې دي. دلته 6 بجې او 43 دقیقې دي. تر دې ځایه به 6 بجې او 10 دقیقې وي او تر دې ځایه پورې به 43 دقیقې وي. 7 بجې دي، بیا 8 بجې دي، بیا 9 بجې دي. 9 بجې او 11 دقیقې دي. نو 11 دقیقې به تر دې ځایه پورې وي. 11 دقیقې او بیا ورپسې 10 بجې دي. داسې به کړو تر څو تاسو ته لا ښه معلوم وي. داسې. نو که وګورو د 43 دقیقو او 7 بجو ترمنځ 11 دقیقې توپیر دی. 11 دقیقې. یعنې 7 بجو ته لا هم 11 دقیقې پاتې دي. همداسې دلته د 7 بجو نه تر 9 بجو پورې 2 ساعتونه لرو. 2 ساعتونه. 2 ساعتونه وخت دی. او بیا همداسې د 9 بجو نه تر 11 دقیقو پورې 11 دقیقې وخت دی. 11 دقیقې. نو اوس د 6 بجې او 43 دقیقې نه چې دا ځای دی، بیا تر 9 بجې او 11 دقیقو پورې چې دا ځای دی، دومره وخت توپیر دی. 2 ساعتونه، 11 دقیقې دلته او 11 دقیقې دلته. 11 دقیقې او 11 دقیقې، 11 جمع 11 28 کېږي. 11 دقیقې جمع 11 دقیقې 28 دقیقې کېږي. نو د دې دوو ساعتونو ترمنځ تیر سوی وخت، دا تیر سوی وخت 2 ساعتونه او 28 دقیقې دی.
دقیقې